رقیب فاروقي د طالبانو د الفاروق قلوردو ورزشي امیر شوی. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د طالبانو د افغانستان په وسپنیز سړي مشهوره رقیب فاروقي په دغه ولایت کې د الفاروق قلوردو د ورزشي امیر په توګه ګمارلی دی. هرات کې ځایي سرچینې پنجشنبې د زمري پر 8مه وایي چې فاروقي د طالبانو په وړاندیز او منظور شوي الفاروق قلوردو ورزشي امیر شوی دی. د هېواد په لویدیځ غور ولایت کې یو ورزشکاره رقیب فاروقي تر 0 ټیټه سړه درجه هوا کې په ورزش نندارو نامتو شوی دی. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.